یوه ښځه چې ډېره زیاته خوشحاله وي هغه په دغه دوران کې کم کارونه کوي د خپلې خوشحالۍ اظهار په کومه طریقه کوي ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ په دې ویډیو کې درله ډېر ښکلي معلومات درکوم چې ستاسو به خوښ شي خاوند د خپلې ښځې نه چغې ایستل دا د کوم څیز علامات دي دا د سړي په ښځه باندې د غصې علامات وي یا د محبت او د مینې علامات دي کله چې یو سړی یو خاوند خپله ښځه په مذاق خندا کې چیړي راچیړي او هغه ښځه د خوشحالۍ نه چغې ووهي نو دغه د دواړو په درمیان کې محبت نور هم زیاتوي مثلا یو دلچسپ خبره باندې خندل یا چغه ایستل چې کله یو خاوند خپلې ښځې له یو تحفه ورکوي چې د هغه ښځې د خپل خاوند نه داسې امید نه وي نو په دغه ټیم کې هم ښځه ډیره زیاته انپریس کیږي او د خولې نه یې بې اختیاره چغې وځي چې دا د خوشحالۍ علامات وي او کله کله د خاوند شرارت او چیړ چاړ دومره دلچسپ وي چې ښځه د کنټرول نه بهر شي او هغه په ځان کنټرول را نه ولي او بې اختیاره د خولې نه د خوشحالۍ چغې وځي او ډیره اخم خبره چې کله ښځه او خاوند یو بل سره میلو شي او په جذباتو کې راشي نو په دغه ټیم کې هم د ښځې نه ډیر بې اختیاره چغې وځي چې دا د خوشحالۍ علامات دي او دې سره مینه زیاتیږي او د ټولو نه اهم خبره دا ده چې کومه ښځه د خوشحالۍ نه چغې وهي داسې خوشحاله رشته هله جوړیږي چې کله د دواړو په درمیان کې محبت اعتماد او د یو بل عزت کول وي نو کتونکو دغه معلومات دي چې کومه ښځه بې اختیاره چغې وهي او خوشحالیږي او د خوشحالۍ په دوران کې چغې ووهي نو دا د خوشحالۍ علامات وي چې کوم سړی د خپلې ښځې سره مینه کوي محبت کوي او ښځه یې هم محبتي وي نو دغه بې اختیاره چغې وځي دغه معلوماتو چې سره هم شریک کړو که معلومات هم خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او که چینل ته نوي راغلي چینل سبسکرایب کړئ چې داسې ښکلي معلومات تاسو ته په ټیم ملاویږي د ویډیو کتلو مې ډېره مننه کوم په بله ویډیو کې به ملاوي چې داسې ښکلي معلومات تاسو ته په ټیم ملاویږي د ویډیو کتلو مې ډېره مننه کوم په بله ویډیو کې به ملاویږو